دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن واړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن. السلام علیکم ورحمت الله. ستړي مه سئ، ښه راغلاست. درته وړاندې کومه تېر وړکي اختر مبارکي تاسو ټولو ته وړاندې کومه. وړکی اختر تېر سو، ډېر مصروفیات و. نو بیا انډیوالانو ویلې چې اختر نه پس یو چکر پروګرام جوړو ځو یو طرف ته. نو بیا ډېر خوا دې خوا وکړه، بدخشان طرف ته اراده وکړه له خیره سره. سفر هم شروع کړی ده. د منظرې څه نه څه تاسو ولیدلې، سالنګ هم ولیده، پروان ولایت، کاپسا ولایت، کابل ولایت هم شروع کړې وله. اوس سره رسېدلي الحمدلله بغلان ولایت ته. نو موقع مې پیدا کړه چې تاسو ته ښه راغلاست ووایم دغه بلاګ ته. انډیوالان دي را سره د ډلې. ستړی مه سئ صفي الله وروره، صفي الله ورور در سره، محب الله لالا در سره، احمد جان لالا ده، وردک صاحب، نصیر خان لالا، نسیم ماما ده، سمیع الله ورور، مسیح ورور در سره، شفیع الله ورور در سره. سفر هم چې ده کابل ولایت نه شروع کړی ده. ځو له خیره سره. اول هدف هم چې ده کندوز ولایت ده. ورځو له خیره سره. سټاپ هم دشت یودان ده، شیرخان بندر ده. بیرته راځو بیا شوم کندوز کې ده. سبا ته بیا له خیره سره بدخشان. بدخشان نه بیرته له خیره سره راځو مزار ولایت ته، او مزار نه له خیره طرف بیرته کابل طرف ته. نو غواړم چې دغه پوره سیریز را سره وګورئ. انشاءالله دغه ویډیو کې به صرف ګورئ د موږ مزل تاسو د دشت یودان او د شیرخان بندره پورې او د کندوز ولایت هم در باندې وینم. نو یاران انډیوالان د ګپ شپ په راځب کې خندا مستی دا شان به هم تاسو باندې وینو. را سره اوسېږئ په دې ویډیو کې را سره ملتیا. دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن هر خوا مزارونه خړ قبرونه یې زینت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن اوښکې لعلونه سره زخمونه یې ګلونه شه زپره د یو ورک شمه ورغړې لاسونه شه بیا مشه لمبه لمبه په وینو کې لطپت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دلته هزاره دی که تاجک دی سره ورونه دی هم که پشه پښتون ازبک دی سره ورونه دی کور د مسلمان د یو ملت یو موحدت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن. د پلخمري بازار ته راغلو، مرکز ته دا چوک ته د خواجمه دا د پلخمري بازار دی د بغلان ولایت. اوس له خیره مخکې به دلته چېرته یو سټاپ کوو، بیا به مخ په کندوز روانېږو انشاءالله. نیکسټ سټاپ به مې دشت یودان او شیرخان بندر. السلام علیکم ورحمت الله. یو پېره بیا هم ښه راغلاست درته وړاندې کوو. بغلان ولایت ته په خیر سره ورسېدلو پلخمري ته. پلخمري بازار کې دلته اوس د غرمې ډوډۍ ته هوټل ته راتاو سولو. مړۍ نوشیجان کوو له خیره سره. دې نه پس په خیره بیا خپل سفر چې ده دې ته شروع کوو. پلاو هم راورسېدو. عمري صاحب اماده یې ورته عمري صاحب قربان اماده یې ورته اماده څه خوراک به وکړو مستو له خیره سره. الحمدلله مړۍ مو خوړله، ډېرې ښایسته وریجې وې او بله غوښه یې پخ کړې وه الحمدلله ډېره خوندوره وه. بیا م کباب راوختی و ډېر ښه خوند یې وکړ. اوس دا انډیوالان ټول مار څه وږی پاتې څروي ښه ډېر یو نامې څروي دي زویمه څه بل چېرته به پیدا نه کړو سره ډېر زیات خوند یې وکړ. بل دغسې شین چای رانهوړ په وخت باندې پروي مو شو کړی. دویم که دا اوس ویده سو علم افغانستان ته راجع کړو. کوشش به کوو چې ویده نه سو او دا د لارې کومه ښایسته منظرې سرې دې نه باید خوند واخلو.
جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن غرونا د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي وګوري شمشاد مخ پر قبله ولاړ اذان کوي لنډي مشاو عمر په ښکلای برکت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن ډېرې په بنسټ کې نظرانه سرونه ایښي دي دا چې نن بهار دی چا په اورګامونه ایښي دي څنګه یې ساتلی د سرو وینو په قیمت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن اوس به مو په لاس کې وي قلم په څنګ کې توروي نور به په تور مخې جمهوریت باندې مور بوروي دلته به راشي د وي نظام د شریعت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت وطن دا جنت وطن دا جنت وطن دا جنت وطن غرونا د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي وګوري شمشاد مخ پر قبله ولاړ اذان کوي لنډي مشاو عمر په ښکلای برکت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن ډېرې په بنسټ کې نظرانه سرونه ایښي دي دا چې نن بهار دی چا په اورګامونه ایښي دي څنګه یې ساتلی د سرو وینو په قیمت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن اوس به مو په لاس کې وي قلم په څنګ کې تور په خیرونه الحمدلله مونږ کندوز ولایت ته راورسېدلو بیا نامي ځای ته راورسېدلو دشت یودان ته هغه دشت یودان ته چې په ټیک ټاکو فیسبوکونو او په یوټیوب کې هم که څه الحمدلله نن مو دا ځای دی چې د ښایسته منظرې په نصیب کې راورسېدلو ورته ډېر یو ښایسته ځای ده یعنې ډېر یو ښایسته ځای ده چې تر کوم چې پورې نظر ځي هماغه چې پورې دښتې دي او بیا ټول د شین چمن ده ښایسته او بیا بله خوندوره خبره ده چې د رمې کې پوی دلته او د دې جنا د نږدې خلک ورته راغلي دي چکر لپاره بیا ورته بېلابېل ولایتونه خلک راغلي دي چکرو لپاره له کندهار نه کابل نه ننګرهار نه بېلابېل ولایتونه خلک راغلي چکر ته همداسې موږ هم راغلي یو نه کابل نه موږ هم څه مسافر یو چکري راغلي دلته انډیوالان چې دي عکسونه کې اخلي د خدای پاک قدرت نه خوندونه اخلي ماشاءالله تاسو کتلی سي یعنې بیخي سترګې چې دي هغه یقین نسي کولی سي دا ځای په افغانستان کې دا بیا دومره ښایسته الحمدلله چې دومره ښایسته ځایونه هم موږ په افغانستان کې لرو لږ به نور موږ مخکې لاړ شو دلته خلک دي دلته یو ښایسته یو وطن درته کوو ځوانانو څنګه ځای ده په خیر سره والله ډېر ښایسته ځای دی خو په ګرد افغانستان کې لا دې ځای نشته والله بېشکه بېشک دشت یودان دی دلته موږ راغلو تقریبا یو 12 ساعته مزل موږ کړی ده هوتک صاحب څرنګه یې ماشاءالله عکسونه اخلئ وبخئ نو الحمدلله په خیر راورسېدلو او ډېر ښایسته ځای دی څنګه منظرې دي چې اورېدلي مو په ویډیوګانو کې مې لیدلي وو هغې نه یعنې سل چنده ښایسته دی ماشاءالله بېشکه والا بېشکه الله پاک قدرتونه دي بېشکه ماشاءالله ماشاءالله نو غواړم چې تاسو دغه ملتیا راسره وکړئ په دې ویډیو کې چې تاسو به نوره هم ښایسته منظرې وینو لږ به موږ یو څه عکسونه واخلو یا څه به د انډیوالانو سره خوندور وخت تېر کړو د افغانستان د محلي لوبو څخه یوه لوبه په نامه د سقۍ ده چې په افغانستان کې ډېره زیاته لوبېږي نو د هغې به موږ نن مقابله دشت یودان په میدانو کې کوو جنګي مقابله نه ده منډه د منډې مقابله ده او چې هر چا وګټله هغه ته په انعام کې 15 پرو مکس ورکول کېږي ځوانانو اماده استئ اماده یو نیولانو تاسو کتلی چې دغه ویډیو کې چې دغه ځوان دا مقابله وګټله ځوانانو
دغه ځوان د موبایل مستحق ده که نه؟ نه تکالبي سه نه منو. نه منې؟ خیر دا موبایل بس جب کې واچوم وروره. 4 کاله بعد له خیر زه کاناډا ته ورسېدم، سور پاسپورټ مې واخیسته، تا ته به آیفون 19 پرو میکس درته رالیږم. منظور دی ده؟ نه مې ده په کار، 4 رسمي مې ده په کار، همدا ساده کوم څه یو پیر بیا هم ښه راغلاست درته وړاندې کومه. سفر مو کابل نه شروع کړی و، کاپیسا، پروان ولایت، بیا بغلان، دغه په لاره کې راغلل. هدف مو کندوز ولایت و، شیرخان بندر او دشت یودان. د پروان لاره، د کاپیسا لاره ماشاءالله تاسو وکتله، د بارانو د واورو څومره د وطن ته ګټه رسولې ده، تک شنې اړولې دي. بیا په دې څالن کې د ښایسته واوره سې ورېدله، دا سپین سپین غرونه، څومره ښایسته منظرې وې. یقینا ډېر زیات خوند موږ ورنه واخیستو. همدا رقم دغسې د دوستانو بیا د خدای پاک قدرت ته وګورئ چې په یو څو کیلومتري کې د څالن غرونه سره کوسي بغلان ولایت ته دومره یې ښایسته شنې منظرې، دا سیند کې دا ښایسته اوبه سې بهېدلې، یقینا ډېرې زیاتې خوندورې وې. دوستانو ورنه ډېر خوند واخیسته. بغلان ولایت نه پس موږ راغلو کندوز ته، دشت یودان ته هم ځان راورساو. ښه ساعت موږ تېر کړو. په دشت یودان کې بیا لیدل ښه فامیلیانې راغلې وې، نور انډیوالان دوستان راغلي وو، کندهار نه بېلابېلو ولایتونو، کابل نه راغلي ول، ساعتونه یې تېرول، خپل مجلسونه یې کول. الحمدلله ټولو ښه ساعت تېر کړه. موږ هم خپل انډیوالانو سره بیا ښه ساعت تېر کړه، څښی مجلس هم ورسره وکړه، ښه امنیت ول الحمدلله. نو سبا ته په تګ سره د موږ څه پروګرام ده؟ سبا احمدزی صاحب انشاءالله د موږ پروګرام خو نن و دشت یودان او د شیرخان بندر، خو موږ دشت یودان ته نن راغلو، شیرخان بندر به انشاءالله سبا ایکسپلور کوو. هغې نه پس به سبا تخار ولایت ته ځو. تخار ولایت به ګورو. موږ اورېدلي چې یو ولسوالۍ په نوم د فرخار ډېره ښایسته ده، هغه به ګورو انشاءالله. هغې نه بعد به انشاءالله ځو بدخشان ته. بدخشان نه به واپسي کوو، بېرته به راځو، بیا به انشاءالله بلخ ولایت ګورو. بلخ ولایت به ګورو. هغې نه پس به انشاءالله دا سفر خپل بیرته واپسي کې په کابل باندې ختمو. او الحمدلله ټولو دوستانو نه دغه خواهش دی چې ښه امنیت دی، الحمدلله راسئ، خپل وطن وګورئ، پر امنه فضا ده، دا د الله پاک نعمتونه وګورئ. ټولو نه دغه درخواست دی. د موږ سفر سره دغه تر دې چې پورې صرف نه ده، دغه ویډیوګانې د نن ورځې ویډیو تر دې چې پورې خلاصېږي. ډېر به خوشحاله سم چې تاسو راسره د بدخشان ولایت، تخار ولایت، د بلخ ولایت ویډیوګانې کې ملتیا راسره وکړئ، نو ډېر زیات خوند به وکړي او دغه منظرې به د افغانستان ښایسته تاسو هم راسره ووینئ. ډېره زیاته مننه درنه کوم. ښه وخت تاسو ټولو ته غواړم. خدای په امان. ځوانان دي بل ښکلي زیارتونه دي، زار د شم وطنه سچې ځو میدان ته، په وردګو کې به شپې وکړو، ځو به سیدآباد ته د مڼو به نندارې وکړو، زار د شم غزنیه سچیزو غزنی تا، موپر کې به څو شپې وکړو، لاړ به شو زابل ته د کلاک به تماشې وکړو، زار د شم کندهاره سچیزو کندهار ته، ارغنداو کې به څو شپې وکړو، لشکرګاه کې به څو شپې وکړو، لاړ به شو ګرشته د بغرا